خلیزه زموږ د ژمي یو داسې لوبه وله چې خاندان، مشران، کشران، نجونې، هلکان دا ټوله به سره یو سلو، یو ځای به سره کښېنستلو. بجای دا چې غیبت به کوي، بس یو لوب یې وکړه، ساتکۍ به سره وخندل، یو بل ته به سره وکتل، یو پر بل باندې به یو مینه و محبت، یو شفقت رالی، په خاندان کې به یو یکجهتي راله، اړیکې به سره برابرې سولې، پام به په بله سلو، ټیم به پاس سلو، مجلس به وسلو، ټول به سره وخندل، یو شنې چای به هم پرتې ولې، بس خلیزې به یې کوئ په دا کمبله به وله یا به تلتک ولو، د دې څه به یې لاس راوایستی، دا بل ته به یې لاس دی ونیوی نه چې اوس نو معلوم که هغه خاشا یا ډبره چې د چا په لاس کې ده نه، نو دا خلیزې به څنګه کېدی، په دې حواله باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایقلزی. دلته زه هر ماښام پر یو موضوع باندې مجلس کوم. دا زما د لوبو یو لړۍ ده چې د پښتنو قوم، د پښتون قوم چې کومې لوبې کولې، پر دا باندې زه مجلسونه کوم، لیکچر ورکوم، خپل د کوچنیوالي یو یاد تازه کوم، د تۍ سره شریکوم چې څنګه په کوچنیوالي موږ لوبې کولې. دا کرکټ و فوټبال و باکسینګ باډي بلډینګ خو هر یو کوي، لیکن پښتنو چې کومې لوبې کولې، کوچنیانو چې کومې لوبې کولې، او دا د 90 په دهایي کې یا د 80 په دهایي کې چې کومې لوبې کېدلې، که انډور وې که آوټ ډور ولې، نو د دا یادونه زه د سره تازه کوم. نو نن به هم زه پر خلیزې باندې غږېږم. خلیزې د پښتنو یو لوبه ده، دا څنګه کیږي، نن به هم پر یو لوبې باندې غږېږو چې خلیزې نوم دی. خو د دې څه مخکې تاسو د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه هلته ویډیو اپلوډ کوم، اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو دا زما په پلی لیست کې پر مختلفو پښتنو لوبو باندې ما مجلسونه کړي دي، خپل یادونه مې تازه کړي دي. تاسو هغه ویډیو هم ضرور در سره وګورئ په دا پلی لیست کې، د پښتون ټریډیشنل فوک لوکل گیمز نه لوبه. نو په دې حواله باندې زه نن پر خلیزې باندې غږېږم چې دا خلیزې څنګه لوبه وله. دوستانو خلیزې تاسو په دا ویډیو کې به هم ګورئ، زه به ته یې لږ دی شارټ در ښکاره کړم نه. دا خلیزې د پښتنو هغه لوبه ده چې په کور کې دننه په کوټه کې به کېدله، او ضروري دا نه ده که څوک د باندې داسې سارا ته ووځي، ساتکۍ سره کښېني، یو پټو سره کښېږدي، په اپس کې مجلسونه سره کوي داسې، خو د دې دپاره لازمي دی چې د نږدې به سره ناستې چې دا پښې یو د بل سره ملاویږي او بیخي لرې نه یې ناست نه، یو بل یې سره ویني، او داسې تلتک یا یو پټو، یو چادر یا یو شړۍ کمبله هغه په مابین کې کښېږدي. د هر یو که هلک وي که ځوان وي که نجونې وي، دغه لوبه هر څوک کولی شي. دا څنګه کېدله، د خاندان ژمی به چولو بجای اوس خو نه دا موبایلونه رالو، نه هر سړی چې یو ځاګی میلمه سي یا ژمی یا ګرمي یا هر څه وي نه، نو خلک دستي پر موبایل باندې اخته سي. پخوا چې به موږ ټیم سره پاسوی، ساتکۍ به موږ سره خندل، بجای دا چې د خلکو غیبتونه کوي، هغه دا وګوره پلانکی دی سو پلانکی دی سو، هسې هم دا فیسبوک و یوټیوب و دا ټیک ټاک ته چې څوک ګوري، د بل وګاډیانو شایسته ګوري، بس خپل طبیعت خراب سي مطلب مایوسه سي. نو دا هغه پښتني چې کومې لوبې کېدلې، هغه په خلکو کې مایوسي نه راوستله، تجسس یې راوستی، خندا یې راوستله، ورورګلوي یې راوستله، اخوت و بایچاره یې راوستله، مینه و محبت، یو اړیکې به د خاندان هغه سره ښې سولې، او یو د بل سره به مې ساتکۍ ولیدلو، مجلسونه ورسره وکړو. اوس خو څوک راسي که یو ځاګی میلمه یو هلته کښېني بل هلته کښېني، بس موبایلونه راواخلي، په هغه باندې اخته یي، دا ته نه ګوري چې څوک میلمه رالی، څوک څنګه سلو، پلانکي څنګه خبره وکړله، چې یو خبره مجلس سره وکړي، وایي څه دې ویل، څه شي دی خو نو په موبایل اخته یي نه، یا یې دلته هیر یعنې د غوږو چې کوم د فری هینډ لګولی نه، هینډ فری یې لګولی، او یا د بلوټوت کې لګولی نه ایربډز، نو بس په دا باندې ګانې شی اوري نه، یا ویډیو یا مووي ګوري نه. نو پخوا به موږ دا مشران کشران چې سره کښېنستلو، او دا خلیزې څنګه کېږي، د دې دپاره نه کوچنی
ضروري دی چې باید خامخا به اکشنیان کړي، نه سپین سري، نه بوډاګان، نه مشران، نه ځوانان، نه نجونې، بلکې د هر طبقې، د هر عمر، د هر جنس والا دا لوبه کولی سي. په دا کې د پنجابي او د هندو ذکر نسته بھائی، که پنجابیان هم د سره نه سي، کر څوک نه سي، ته یې ګډ سره کولی سي نه مجلس. نو عموما دا د پښتنو خپله لوبه ده، دا ما په بل قوم کې نه ده لیدلې. خلیزي د پښتنو خپله یو لوبه ده نه، چې په دا کندهار، په پښین، دا کوټ، بوستان، خانوزي، برشور، چمن، دا رقم دا نور لورلایي ژو په دغه علاقو کې دا خلیزي کېږي. پخواني خلک یې پیژني، دا نوې طبقه خو به یې نه پیژني. نو دا داسې کېږي، ژمی یو خونه یو د ګیس هیټر لګېدلی، یا انګېټۍ لګېدلی نه، یا سکروټې پرتې، یا یو بل داسې د ګرمۍ انتظام یې که نه یې، بس داسې یو تلتک راواخي، یا پټو راواخي، چادر راواخي، یا پوړنې راواخي، یا کمبله راواخي نه، یا یو شړۍ راواخي، داسې سره کښېني. درې څلور هلکانو نجونې یو خواته سي، درې څلور هلکانو نجونې یا ښځې یا سړیان بلې خواته سي، دا سره کښېني. عموما دا د خپل خاندان په حواله کې کېږي، د خاندان خلک یې په اپس کې کوي، نامحرمه خلک په دا محفل کې نه پرېږدي نه. او که د باندې بیا ځوانان کوي، بیا نو د کلي د ګلۍ هلکان شناخته دا لوبه کولی سي. او که نجونې سره کوي، د همسایګانو نجونې دا کوي. لیکن دا که د خاندان والا یې سره کوي، نو بیا خور، مور، پلار، زوی، لور، ورونې، خویندې، اکاګان، ماماګان، او دا رقم نور د ورېندارګانې، دا ټول سره راجمع سي، دا یې کولی سي. که نور ورته ناست دي، دوی یې کړ کوي هم کولی سي. نو دوی سره کښېني، دا د کمبلې لاندې خپل لاسونه داسې پټ کړي، او په دا مټي کې دا یو ټیم یو خواته سي، مثلا څلور پنځه یو خواته، څلور پنځه بلې خواته یې سي ده. نو دا یو ته ووایي چې بھائی ته خلیزي پټ که، او خلیزي و داسې د باکس و خاشته، یا د لرګي و ټوکړې ته، یا داسې یو کوچنۍ ګول وول ډبرې ته چې نشاني یې مطلب هغه ته خلیزي وایي، چې کوم شی ته پټوې. او اوس که یو پاولی وي، که یو د سکې یو د یو روپۍ وي، یا 15 روپۍ، یا څنګه یې نه، اوس خو روپۍ هم بېکاره سوه. پخوا خو اناګۍ به هم ولو، انه به وله، اټانۍ به وله، 12 انې به ولې، ټکې به ولې، دا بنګلادیش ته مخکې نه چې نو آزاد سوی. نو دا بیا پټ کوي داسې. اوس به هغه دوه درې چې دې خواته د خپل ټیم هغه داسې په اشارو کې، یا هلته نو خو تلتک پروت وي نه، نو څوک خو یې نه ویني د دوی لاسونه چې او دا خلیزي، یا دا نشاني، یا دا ګټې، یا دا ډبره، یا دا خاشه، څوک و خپل ټیم ته و چاته ورکوي. نو دا به یو ته ورکوي چې دوه درې ولونه یو ته ورکوي، چې مطلب په خوله به څه نور ته ویلی، بس په اشارو کې، یا هلته د لاس د ګوتې په حواله باندې چې باید پلانکې هغه به دی ونیوي، وایي چې ول راویې باسي، به لاسونه به ګرده راوایستلو، دی بیا و دا بل ټیم ته چې مخامخ ورته ناست دي، دوه درې هلکانو، نجونې، ښځې، کار څوک یې نه، اوس نو را پیدا یې کړه. هغه اوس دی پسې ګرځي، دی پسې ګرځي، هغه په هغه کې چې کوم مشر یا د ټیم مشر نو هغه بیا ورته ګوري، هغه تجسس کوي، هغه کې یو پوهنه وي، یو هوښیاري وي، هغه به پوهېږي چې بھائی چا پټ کړی دی نه. هغه یو بل ته ګوري چې ته ودرې، څوک کمزوری دی، څوک زورور دی، ته وایي خلیزي به چا پټ کړي، چا به نه پټ کړي. دا یو حکماتي عملې ده، دا یو سټرټیجي ده، دا یو خالي گیم نه دی، نه خندا ده، بلکې دا یو اړیکې دي، یو تعلقات دي، یو پوهنه ده، یو تجسس دی، یو جستجو ده، یو اندازه ده د ګیس کولو یو طاقت دی، چې باید ته معلوم کې چې باید څوک دا وخت یو شی د سپټوي نه، هایډوي نه. نو هغه به داسې کې ګوري، یو ور بیا سترګو کې دی ورته وکتل، بیا سره وخندل، نه په بریتو کې سره وخاندي نه، بیا اندازه وکړل، بیا د لاسونه دی نیول، بیا د رګونه دی داسې ونیول چې ته ودرېږه، چا ټینګ لاس نیولی دی نه. عموما چا چې به خلیزي دا پټ کړی وي، یا د خاشه یا د ډبره به پټه کړې وله نه، دا بل ټیم سره، نو هغه به دا ولې پر بوج به وله، نو ټینګ یې بیا نیولی وه. نو د دا بل ټیم والا چې کم یو دی، هغه به لاسونه دا رګونه داسې کتل چې ته ودرې، که چا ټینګ دا مټ نیولی و، مټ یې ټینګ نیولی وله نه، مټ یې ټینګ نیولی ول، نو ضرور خلیزي یا ډبره یا د خاشه د ده په مټي کې ده، ول دغه دی نه، دا یې زما.
اوس که اول د واره دا به څنګه کېدی، اول د واره به داسې کېدی چې دا به ګرتو به دی وویلې نه، دا یو لاس به داسې دی چپلاخې دی په وویله اول دا پچ دی. پچ مطلب دا خالی دی، بس په دا کې نسته خلز دی، زما د خواسته دا د فارغه دی دور یې که بیا په دا بل لاس کې دا بل بیا پر وولې ول دا پچ دی، بس هغه به هم بیا فارغه سلو نه. نو ابل بیا بل ورته ول داسې بیا په چپلاخه وولې ول دا پچ دی، دا هم فارغه سلو. بس اوس د به اندازه خپل اندازه به کوله نه، دا د ډیر تجربې سه او بار بار دا کیل به کوي پاره زم به کوي، نو د اندازه بس ولا نه چې یار نور بم ویل ول بس دی زموږ مشر دی دی معلومي نه زموږ د خوازه دی خلیزي معلومي. نو چې اندازه به دا پر راله شک به پر راله چې په دا پلانکی موټي کې دا ډبره یا خاشه پرته د خلیزي پروتي دستي به ویل ول دا زما چې دا لاس به دی پینو ول دا زما چې هغه به لاس دی خلاص کی هغه ډبره یا شی به په هغه کې پروت ولو نه، هغه خلیزي به په هغه کې پروت چې موږ خلیز ورته وایي. بس دا بیا وګړه ګرد بیا سره وخندل څنګه مې پړ کې څنګه مې ونیولې نه، خندا به ولې یو بل ته به دکې سره ورکې او بیا به لدي بیا چې خلیزي چې جن واخستي بیا به اوس دا بل ټیم واریولو، اوس به هغه په دا تلتکي کې یا شړۍ کې دننه یو بل ته دا مټي داسې داسې یو خلیزي ورکوي نه چې پلانکی یې تی پټ که نه، په خوله بیا نه ورته ویلې، بس داسې به لاس کې اشاره به ورته ویل، نور به دی ورته کتل چې ته ودرې خلیزي چیرې ځې نه. نو دا بیا به هغوی لاس راویستې، بیا به یې لاس داسې ورته ونیوي، بل به دا ورته ویل دا یې پچې، بس هغه فارغه دی، دا یې پچې هغه فارغه دی. پر چا چې به یې شک ول دا یې زما، هغه چې دی ونیوی خلیزي به جن راووتې. او کله کله به داسې ولوسلو اندازه به غلطه سل ول دا یې پچې، هغوی به ګرد سره وخندل، خلیزي به په هغه لاس کې ولو نه، بس هغه وګټل، بیا به خلیزي جن واخستې، اوس به نو دوی پټوي بل به پیدا کوي. نو دا به موږ په ګنټو ګنټو باندې په ساعتو ساعتو باندې سره ناستلو، خنداګانې به لطیفې به ولې جوکس چې ورته وایي یو پر بل باندې به واریولو. د نن سبا الکوان خو سره کښېني غیبت سره کوي، یا فیسبوک یا یوټیوب یا ټیک ټاک ګوري دوري نه، انسټاګرام ګوري او د چا و ښایست ته وګوري، د چا و ګاډۍ ته وګوري، د چا وسلې ته وګوري، نور یې طبیعت خراب سي. په دا خلیزي چې یا د پښتنو چې کومې لوبې موږ کولې په هغه باندې طبیعت نه خرابېدی، بلکې د بلډ پریشر والا به هم پر خندل، ښځو به هم پر خندل، کوچنیان به هم پر خندل، بس په اپس کې وروره دوی به سره په یخ کې به سره ناستو، نو د باندې خو به نسو تللی چې یو غټه لوبیا کړې ولا یا د طاقت والا لوبیا کړې، بس د کوټې پرې برمېده دو پخوا خو زمي هم ډېر اوږده ولو، یخ به ولو، واورې به کېدلې، نو دوی به دننه سرناستو یا ګوړې به خوړلې یا به پلمې ټولو یا به دا رقم یو نخود به خوړی نه، یا به شنې چای یا ترخې چای به ولې، توري چای کاوا سلیماني به تیارې وې، خندا به محفل به کوچنیان یا ځوانانو به دغه خلیزي سره کول او په ګنټو ګنټو به سره لګیا وو. نو زموږ چې کوم ځوانان یا چا چې دا خلیزي به سره کول ډېره خندا به وه، ډېر ښایسته مجلس به ولو، یو د بل سره به نږدې ناستلو، مجلس مو سره کوی، بیا به ستړي سلو، بیا به بیده سلو. اوس خو ورور موبایل ته ناستي او ټیک ټاک ته ناستي، سترګې او دماغونه سره خراب دي وروره، بس ناجوړه دي، نفسیاتي ناجوړه دي، مایوسه دي، غم دي، پریشانیان دي، اواریان دي چې زه څنګه پیسې پیدا کړم، څنګه موبایل پیدا کړم. پخوا دا د خلیزي چې کوم ځوانان به سره کول ډېر ښایسته وخت به زموږ تېر سلو، غم پریشاني چې به هر څو وله هر څو ټینشن به و دا ټوله به ختم سلو نه، موږ به په اپس کې یو مجلس سره کوي. نو دا یو چې پیدا به کوي، چې پیدا به کوي ول دا زما، او چې پر شک به ولو چې بای دا نه دی ول دا پچې، او دې ته خلیزي ویل کېدل. دا ما د پښتنو په علاقه کې دغه لوبه لیدلې ده، نور پر یو ځای باندې دا لوبې نه دي لیدلې. خو دا مطلب زموږ د مشترکه یو محفل، د خاندان یو مشترکه یو لوبه وله، زموږ یو اړیکې ولې، تعلقاتو، د یو ذهني نفاست او د ذهني پاکیزګي، تجسس، د خوشحالي، د تعلق، د اندازې چې بای په خلکو کې به په ځوانانو کې، په ښځو په ځوانانو کې به انکوایري یا کوایریز یا تجسس زیاته وي، د اندازې قوت به زیاته وي چې ته ودرې څوک دی، څوک زموږ دوست دی، څوک زموږ دشمن دی. نو د پښتنو چې هره لوبه کېدله هغه مطلب
د جنگ یو ریاسل ولو د جنگ یو دا رقم مرحلې ولې چې په هغه کې ته د دشمن د قوت ته اندازه لګولی سې دشمن چیش پټ کړي دي چیش نه دي پټ کړي دا وتا ته په کوچنیوالي د یو لوبې په ذریعه باندې د پښتنو مشرانو و دې قوم ته ورښول. متاسفانه زموږ په دا نننۍ پښتني دور کې دغه لوبې نسته او اړتیا یې موږ لرو باید چې پر دا باندې ګور یونسکو هم اقوام متحده هم دا ته توجه ورکوي چې دوی مقامي ثقافتي فولکلوریزه لوبې لوګ کیل چې ورته وایي دا محفوظه وساتئ د نوي نسل دپاره. دا په معاشره کې یو ښه اړخ ښکاره کوي د معاشرې د قوم یو ښه اړخ ښکاره کوي او د دوی د مینې او د محبت یو انفرادیت ښکاره کوي نه یو دا رقم ډیورسټي ښکاره کوي نه دا زموږ د کلچر یو ښه برخه دی. نو د خلیج په حواله باندې نن ما مجلس کوئ دوستانو انشاءالله تعالی ستاسو په چوپړ کې به بیا د یو نوي لوبې سره حاضر سمه. دا زما د لوبې کوم اړیکې دي دا ما چې کوم یو لړۍ جوړه کړې ده د لوبې سره زما یو اړیکې دي او لړۍ مې جوړه کړې ده دا زما یادونه دي چې زه تازه کوم. تاسو دغه نورې ویډیوګانې مو ګورئ په واتساپ کې لینک و نورو ته ور واستوئ او دا زما چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو د تعاون ډیره مننه. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کزی ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.